Each task force. Razu title दियो करी शाबास ननवाई currency conversion. Currency conversion. او دا تاسو کولای شئ په مختلفو طریقو باندې او زه غواړم چې تاسو په مختلفو طریقو کې کم تاسو ته وساو هغه یاد کړئ تاسو او تبدیلای هغه موبایل دی استاد یو ویل چې زه به یې د ډالر قیمت کې وته وتی بیا په ټول په بیا ته په هغه چې ولنه یو ښه صحیح ده بس یو ټایپ یې زه درته وایم چې څنګه ټایپ دی راځو دلته موږ ورته خو چې یو موږ سره دلته څه شی دی ټایپ څه شی دی او دلته موږ سره څه شی دی اماونټ بدل ورته ورکو څه به ولیکو اماونټ په پیژنې څه ته وایي او دلته ورته وایي چې ریزلټ لکه دا موږ سره پاکستاني روپۍ دي نه او دا څه شی دی افغاني او دا زموږ سره ډالر دی خو زموږ د دې سره کوم کار نشته چې دا ډالر څومره دی او دا څومره دی دا څومره دی زموږ سره کار نشته زه راځم یو ځل پاکستان د دې ځای کې زه تاسو ته ریزلټ ښیم چې ریزلټ موږ څنګه راځي راځم دلته لیکم دا هم په اف سټیټمنټ باندې کوو زه اف کچيري دا ټایپ نه دی ټایپ ایکوال ټو کوټیشن د څه سره ایکوال ټو کوټیشن د څه سره د یو اس ای سره د څه سره یو اس ای دین څه وکا اماونټ له ضرب ورکا په څو کې په 50 کې مثلا 50 افغانۍ د وستراله کاما اف کچيري دا ټایپ ایکوال ټو کوټیشن د څه سره سي د افغانۍ سره نو دین څه وکا د اماونټ له ضرب ورکا په 1.2 کې به کوم مثلا صحیح دی که غلط دی ضرب 1.2 صحیح ده او کاما اف کچيري ټایپ ایکوال ټو کوټیشن د څه سره سي د ریال سره ریال سپیل هم ته یاد نه راځي خدای سي وي اماونټ له بیا ضرب ورکې په څو دی یو ریال د دې موږ د ځان ورچو صحیح ده چې 110 صحیح ده یو ریال او او تقریبا خو موږ د ځان د غونډه به ان شاء الله کې بیا به تر دې به او بیا څه شي کو دغه نه بعد کدا نه وسی نو بیا څه وکم سوري no conversion are available صحیح ده کوټیشن یو کوس 2 3 انټر ټایپ د لپاره څه کوو زه دلته راځم موږ چې جوړ کړي یو اس ای افغانۍ او بل څه شی و ریال دې ځای کې به ودرېږي او بیا به راسئ ډیټا ولیډیشن ته په ډیټا ولیډیشن کې بیا څه ته راسئ لیسټ او دا سورس کې به دا لیسټ ورته واخلئ داسې بس هغه ضرورت نشته چې تاسو ور واخلئ کوي مثلا زه راځم $10 دی د چی سره برابر د څو افغانۍ سره برابر دي سل افغانۍ د څو څه شي سره برابر شو پاکستاني سره څو کیږي ضرورت ان $10 څو کیږي افغانۍ څو کیږي دا کوم د افغانۍ سره ضرب ورکړي موږ غزار ته ګورو چې د چی سره مکړي دي صحیح ده ضرورت هم دا ریال څو کیږي موږ ته وس ریال شي چې دوه صحیح ده او کوړه ورک نو دلته ما چې ټایپ اړول ته اتوماتیکلی تاسو ته شي که زه ورته ورکړم دلته پاکستاني روپۍ هم په دې ځای کې نو بیا به دلته راځم ډبل کلیک او دغه نه بعد به څه وکړم دلته کاما اف کچيري دا ټایپ ایکوال ټو کوټیشن د څه سره سي د پاکستاني سره کوټیشن کاما اماونټ لا تشکا تقسیم کا په څو باندې په څو باندې تقسیم کی کالداري ها
مثلا هغه حساب ورته ورکو او بیا څه وکړه همدغه څه راته راکړه ما انټر یس اوس راځو ته ورکوو چې دا خو موږ هلته په لیست کې نه دی راویستلی نه هغه خپله دلته ورته ورکړو پاکستاني ده دا به ټول سلیکټ دلته به راسو ټاپ کې به ودرېږو ګورې ډیټا ولیډیشن په سورس کې به څه راواخلو دا به ټول دلته ورته وراشو دا به وکړو اوس دلته راځم د افغانۍ سره څو برابرېږي ګورې برعکس مو کړی اوکې څه شی مو کړی دی د افغانۍ به څه شي کو ډیوایډ به کو نه ډیوایډوو پاکستاني او افغاني ته راځي خو برعکس دی اوس زموږ سره سل کالداري دي او بالکل صحیح دي صحیح دی نو و نو صحیح دی خو هلته بیا موږ نرخ ورته زیات کړی ټاکلی نه سل کالداري وایي څوک افغانۍ کېږي 4.50 نه زه ورته وایم چې افغانۍ به څو کالداري کېږي ډالر سل ډالره به څو افغانۍ کېږي ډېر اسانه بس ما دلته ټایپ ورته اړوه نور دلته هر څه شي ورته لیکې ورته ولیکه چې 10,000 دا زر څه شی دی ډالر دی څو کېږي 50,000 کېږي افغانۍ کېږي کالداري څو کېږي دا اوس په افغانۍ سو نه افغانۍ اوس کالدار څه شي اوس زر کالداري څو کېږي وایي 300 شي نه څه سپوږمۍ اوس ولاس زه به ورته وایم چې دا 50,000 څه شی دی 50,000 څه شی دی افغانۍ دی ته ما ته وښیه چې دا اوس وایي کالداري څو کېږي دا صحیح ده او پاکستاني افغانۍ ته چې کوي څو کېږي اوس پاکستاني ته سو نه 24,400 اوس افغانۍ سو وایي 24,402 او که چیش ته کنورټ کو که افغانۍ و پاکستانۍ ته کو دا په دې شکل کې شو او نور تاسو خپل د څنګه کولای شئ په دې ځای کې بغیر د فرمول دا فرمول ختمو بغیر د فرمول څنګه کولای شو پاکستانۍ مساوي دا ټایپ دا راواغه چې کا تقسیم کا په څو باندې په 1.2 باندې مثلا او افغانۍ مساوي 50,000 افغانۍ دي څو کالداري کېږي غلط مو کړی دی مساوي دا اماونټ راواغه په څه شی وکړه تقسیم په 1.8 باندې کو خیر او مساوي دا راواله ضرب کا په 1.8 او بیا راسم مساوي دا ضرب 50 انټر نو اوس به ټول تاسو ته مثلا سل افغانۍ دی مثلا اوس دا وایي چې دا دغه نو خپل افغانۍ راځي خو دا هغه څه چې موږ دلته په دې ځای کې داخل کړي دي نه ما دا وایي دا اصل کالداري چې دي څو دلته افغانۍ څو کېږي او بیا کالدار دې چې کوي څو کېږي 1.8 دلته به موږ څه ولیکو اف جی به ولیکو اف جی ولیکئ اف جی او دلته او ډالر خو موږ غلط کړی دی نه نو ډالر دلته موږ نه لیکو دلته به څه شی وکړو مساوي ډالر خو نه ته کوم ډالر وي بیا ډالر نه لیکو هلته ډایرکټ ډالر لیکو دلته خپل هغه نور ته کنورټ صحیح ده ریال ته کوي ریال ته کنورټول سي ریال کې بازار ورکړي اوس یو بل طریقه شاید دا څه شی وسی سخت وسی یا مثلا صحیح نه وسی تاسو څنګه بای کوډ دا طریقه کولای شئ صحیح ده د څه په ذریعہ باندې د کوډ په ذریعہ څنګه تاسو کولای شئ بای کوډ به داسې وکړي چې 20 منټه به راسي او دلته به دا ګریډ لاین به ختم کړي او دا به ټول چیز کې ډیلیټ وکړي ډبل شیټ ته به راځي دلته به دا ګریډ لاین ختم کو
شو صحیح متوجه اوسئ. بیا به راسي فایل مینو ته و ایکسل آپشن ته به راسي رایبن ته به راسي دلته به دا ډیولپر ځان سره شو کوي او دا ډیر مهم دی. ښه ډیولپر کې به راسي دلته به یو بټن د دې لپاره واخلئ داسې یو بټن به ډرېګ کړئ دلته او د دې پراپرټي ته به راسي دلته به ولور کې مثلا دلته به ورته ورکړئ څه شی زه ورته وایم چې کلیک ټو کنورټ the value صحیح ده او دا بټن به څه د سمال کم شي. اوس راځو د دې لپاره یو ټیکس باکس اخو یو ټیکس باکس دلته ډرېګ کوو داسې او بیا راځو بل ټیکس باکس راخو داسې یو بل ټیکس باکس بدل تر واخو او بیا راځو یو بل ټیکس باکس راخو صحیح ده. اوس په دې باندې موږ کنورژن کوو مثلا په دې باندې موږ هغه پیسې تبدیل کوو چې دې باندې څنګه کولای شو. دې لپاره ولته راسي دا موږ سم ټیکس باکس دلته وګورئ ټیکس باکس 1 دی دا 2 دی دا 3 دی دلته براسي ډبل کلیک وکړئ دلته ورته واس اف بیا ما غشان چې موږ دلته کوم استعمالول دلته ما غشان استعمالو ټیکسټ باکس سم 1 آفرین دا ټیکسټ equal to quotation د سره د یو اس ای سره ان ډالر موږ کو دین څه وکا بیا راواخه ټیکسټ باکس سم دریم ډاټ ټیکسټ equal to well cows text box 2 dot text او cows band څه شي کا ضرب کا په 50 کې دا څه دې ډالر دا افغاني ته مثلا یوسی ما ډالر کې چینج او بیا راځو else if کچيري text box 1 text box 1 dot text equal to quotation د سره سي د اف جي سره دین څه وکا بیا براسه دلته ورته وای چې text box 3 دی نه 3 dot text equal to well cows text box 2 dot text cows band او بیا څه کا ضرب کا د څو سره مثلا 2 افغاني بیا څو کالدار کیږي په یو اشاریه مثلا 80 سره صحیح ده یا 50 سره د بنر ورک 50 بیا else غلط ونس else if text box 1 dot text equal to well cows text box غلط مو کې ځای نه کوي تاسو equal to quotation د سره د پاکستانی سره نه quotation دین څه وکا text box راوخ کم text box third the text equal to well cows text box some 2 the text cows band او divide کا په یو اشاریه 50 بس داس او کدا نو وسی else کچ شي دا نو وسی msg box cows quotation sorry no conversion code here بس او end if داس اوس ګوري دارن کو ګوري چې کوی چې دا کار کوي کنه کوي څه شي و save yes yes close دا ډیزاین څه وچ کړو مثلا اوس موږ راځو ته کوم خالق لیکو موږ ته څه وایي صحیح ایو خو تاسو دا سلیکټ کړئ دا یو هغه یو ډیزاین ورکوي چې کولای شي ټول د دې ځای راځي ډیزاین ورته اپلای کړئ مثلا دا یو ډیزاین اوس مثلا راځو دلته ورته وایي چې زموږ سره دې ځای کې دا اصل څه شي دي افغاني دي څو کالداري به کېږي کلیک
وای څو کال دار کیږي نو حال ته موږ کوډ دغه څه کړی وو کوډ کې ستاسو فکر نه و زه ورته هم نه دا پاکستاني روپی دی دا اصل پاکستاني دي څو افغاني کیږي ورای ما زمونم دلته ورته واړم ما ته وای دا څو کیږي زه ورته هم نه دا ډالر دي دا اصل یو اس ای چکلی که ما ته وای دا څو افغاني کیږي څونه آسان ها ها